लड़की तो मजा मार इसकी फिर से पसंद है फिर से दूर मर गए सब नहीं जल्दी बराबर का फिर से तो कुछ गाड़ी वाली पुलिस देगा पुलिस Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV तरफ ना मुनियर गोलपति वा किताब sta मखामख यमा څنګه چې تاسو ته پته ده نن بیا ما د ښځو ګټ اپ کړی دی په یو پیر باندې به ورځو د دې پیر نوم دی لرګو بابا چې دنیا خلکو ته جمع شوي یو مخلوق ورته ناست دی څوک د یوې مسلې دپاره راځي او څوک د بلې مسلې دپاره نو ملګرو زما سره بلکل اوسئ پیج سره لایک کوئ فالو کوئ کمنټونه پرې وکړئ شیر کوئ خپل ملګرو سره او د داسې پیرانو سره داسې تاسو مخامخ کومه چې تاسو په ژوند کې هم نه لیدلي ما پسې راځئ وایا څه مسله یې ده یاره پیر صاحب د نرتوب یو تعویذ را لوکا ښځې نه ډېر یارېږم او به شي سر را دې خوا کا اوف 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 یره که د خدای به انصافه تا نه خو دا غیرت داسې څڅېدلی لکه ابله ورځ چې د دوبۍ په یرشو باندې د انډیا د جیټ نه تیل څڅېدلي خو ته فکر مه کوه لرګی راکړه ملا کا د دې حساب به وټاکې ښه السلام علیکم وعلیکم سلام لاس نشو میلاوه خلک کیمرې د مخه مونږ تربیت خراب شي زنانه یې واپې خیال لري شیخ مجید السلام علیکم میک والے نیک والے او ما لیدل ستا پیج ما فالو کړی ښه ښه بس دغه پیجونه فالو کوه که نه نو قدرمندو دا خلک هم راغلی دی دوی نه هم تپوسونه کوو چې دوی ته څه ستونزې دي ملګري دا راته ووایه چې ته څه مسله کې راغلی دی پیر بابا له یاره جی زما سره یو 30 کروڑ روپۍ دي روباسل غواړي 30 کروڑ روپۍ دی روباسل غواړي نو دا لرګو بابا به څنګه روباسي یاره جی دلته راغلی چې راته دا ډېر ماهره دی نو پیسې یې په څه کې باندې دي په دې دماغو کې دماغو کې نه ته دماغ ښه ته څنګه راغلی ملګري دا پاک لیونی زما خو مسله ده جی جی ستا څه مسله دا بچو مسله ده جی بچو مسله بچي دې نشته بچی نشته جی نو واده دې څومره ټایم وشو جی واده خو ملا نه کړی خدا لیوانی دی او دا روغ دی تاسو دواړه مې خوښي مهرباني لږ څه ته دی ورته دې کنه زه بس تاسو زر مسله ده کې ملګرو نو راځئ چې په پیر باندې چاپه واچو على ځان را سوا سلام علیکم الله کار دې وشو او د خیر څه مسله دی بس ما ولې خو دغه یو تعویذ کو د نرتوب وه ښځه نه ډېر یارېدم بس وي کار به دې وشي ښه نو وشو کار ټیک شو یاره وبه شي انشاءالله فارمولې درو خو د ماته مو وایه کنه لرګي ونیسه نور ښځې ته که تا ته نه وي ښځې ته لرګي ونیسه دا واشه توفاق دی نه مې دې مل شي دا لاره خالي کې زنانه ته وې سیټ ته شه کسان راځي په دې وخت کې زه راورسېدم د لرګو بابا خواله لرګو بابا تعریف او تعارف خو ډېر محتاج دی نو ملګرو راځئ چې تعریف او تعارف سره ستاسو موږ لرګو بابا السلام علیکم وعلیکم سلام زنانه سره لاس نشه ملاوه خلک تربیت نیولې ما یاره دې زنانه نه یم جی دوپلیمار ټي وي نه شیخ څنګه جی خیر دی جی خیر دی صحت هم ښه دی جی بلکې چې وغموکا نه نه چې مونږ کور کې څکلی دی جی 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 یاره پیر صاحب دا تاسو دا مخلوق ولاړي د دنیا د ته راټوله شوي قسمه قسمه علاجونه کوئ قسمه قسمه خلک راځي نو دا تاسو ته دا علم د کوم ځای نه راغلی جي جی دا زه په وړوکوالي کویقاب ته تللی وم ها نو هلته یو پیرې هغه سمې چې لږ دې بګ راغلی وه نو د هغه خلاف پیران چې کوم ما سره ملاو شو بس دا هغه ما راکړه په شک کې راکړه کوه او کار به کېږي ښه کار به کېږي نو لکه کار په ذمهوارۍ کې او جی سوچا په پخو کاڼو کو جی ښه جي ښه ماشاءالله نو د دې کس مسله ده دا به حل شي ستا څه مسله ده زویه یاره جی زما یو 30 کروڑ روپۍ دي بند دي چې دا راله روباسي روبې باسو که نه څوک دي چې پسې ویلېږو کسانه نه نه جی با چا سره نه دي ښه چا سره دي زما په دې دماغو کې دي جی نو تاسې کار وکړه اپریشن ته ځان توله که دماغ به یې راسپړو ټیک ده او زه بل ستا څه مسله ده لکه زما ماشومانو مسله او بچو ښه بچي دې نشته بچی نشته جی ښه نو کور ودانې د څه حساب دی هغه دې ځان سره راونوسته نو کورودانه لا شبه نه واده نه کړی جی نو د دې خو تا دې نه مخکې د دنیا علاجونه زه دوه دمونه مخکې کړو دا درېیم دم نه تاسو درېیم دم کې به خامخا کېږي روپۍ در رانه اخېستې 1500 روپۍ او 1500 مې اوس بیا راوړلي نو ما خو داسې نه ویلې ما خو یې که ته د چرګو بچي یادې خو چې ستا پرسنل مسله ده که نه ته صرف واده وکړو بیا ماله راشه ټیک ده واده او صرف په واده ورشه ټیک ده
او چې سنت ته برابر شي اصل کې هغه کوکو چې کومه دا هغه وی واده نشو کولای هغه ته پلار قاریږي هغه له جنې قتل دی کنه هغه وی لکه د سیستم ځای خیال دی کنه او نو کوکو چې کوم نه ملګری واړه قاریږي د شکار دی چې دا د کمپیوټر فایل لري څنګه به ډیټیشن راډاونلوډ دا د کار د واده مسلې ته واده وکاو او بیا راشه واده سره کول واده کوکو دی کنه هغه ډانسول چې ای جړه او کله پریبو هغه دا به هم د سیستم برابر کم ځا ته به کارما کوه سو د مولا نور راشم دوه د مولا راشه زه یم زما اپریشنیست وکړه زما ته سملم اپریشن بدلې وکړه زما ته ما ته سیستم لرګي ته لاس کا بسم الله اغلم بغلم دوبلو دک دوبلا بدک دولا دوبلو کیم سے پیسې خو هو بشي ځه زته چې کور ته راسي په طالب ایډیا راغلی ځه راغلی به ان شاء الله. ورشه زه مې سړی څه دغه کوم کار دي دغه پیر صاحب جی ما وی کنه چې لکه رڼا کوي زمونږ کوئی قابل پیریان راځي تاسو دا دمونه کوي ماشاءالله دنیا مخلوق ته راځي زنانم پکې راځي جی نو تاسو خو به ډېر غټ فلم در سره یې. نو جی بالکل ما وی کنه لکه چې دا دوه قلوت ته لګوای نه دغه زما د وخت دماغ شارټ دی دا به ځان لټیم کې راشي ځان لټیم کې زما دماغ باندې خرابې ښا خزه د جنازې دواره ته وایا یاره جی دوا راځي کنه زه درته چې دوا راځي چې نه راتله بیا ټیک وه ته ما نو ته آسان تپوسونه ما نه وکړه ما نه ګران تپوس وکړه سار دې مونځ کړی مونځ زما نه سار قضا شوی دی خو زه خو کوم زه خو مونځګزاره سړی یم 15 وخته مونځ کوم سار سره بېګا له کور ته لیټ راغلی او پیران سره میټینګ و په هغې کې زما نه قضا شو خجی خا جی نو پیسې بیا اخرنه ته پوښتنه کوم وکړه. ډېر نه کوم دا قوم په انتظار باندې دی ځکه چې ډېر غټ راشي درته موږ ډېر غټ پیج الحمدلله جی. ډېر غټ مینوالم دی او موږ ستاسو غونډه کې په دې روپوکانو پسې ګرځو دغه مطلب هم نشته جی. خو ستاسو غونډه کې دا روپوکان نو باسو چې د مخلوق ته پته ولګي چې داسې پراډیان چې نه ولا مونځ ورځي نه دشته نه ساري مونځ او نه جنازې مونږ او دلته راځي او د خلکو باندې دمونه اچوي آیا د دې خو څه حل ایستل غواړي که نه حکومت خو هم ځان غلی کړی دی حکومت خو دې خشینونه نه ګوري یوازې موږ د مایکونو والا به یو یوازې موږ د سپک ډل ټي وي والا به یو چې موږ په داسې خلکو پسې ګرځو کم سے کم عوامو نه پکار دي چې روپوګان نه ونیسي یوازې حکومت باندې نه ده ودانه یار حکومت نه پکار دي چې دې کم وکړي یار لکه یوازې موږ مایکونو والا یو هلکه ته ویل څه غواړې ستا مطلب څه لرګي ته لاس کا زه ویل دا غواړم پیر صاحب چې زموږ دا پیج دی په تا باندې ډېر غټ الزام دی دا صرف ډوک پوک د څه ډوک پوک کوم او په دې وخت کې پولیس هم را روان دي نه ما څه ډوک پوک کړي تا څه ډوک پوک کړي ما څه ډوک تا څه ډوک پوک کړي ډوک پوک مې څه کړي ته ټول عمر دې سره دوکې ته مطلب دې څه دی دوکې دې کړي دوکې تا کړي ټول دې دا موګه په لاس کې نیولې موګه تا کړي دي تاسو کوم څنګه خورو په څنګه خورو نه مګل خورتي تاسو ویلا څنګه لرګي ته لاس کا لرګي ته څنګه پیر څه ټول عمر دې سم دې برابر کا پولیس دې را پاتې ګرځي بیا دا دې وته پرې خدای نه کاپی کړه کټ کا کنه طلاق بس کا کنه اله کوم کټ کوم مړه لک صبر خو وکړه څنګه صبر وکړ یاره یاره چې دا ویډیو خو ته لسو منټو ته ورسېږي لکه جګړه پکې نور کوم لګا انټرویو لګا نور کوم پیج په خطر روان دی ویورشپ ته راځي مسلمانه د شکار دی وروره تا ما سره صرف چې کوم دی په 2 سره دقه پورې خبره کړه او پکې ما بلس گزارونه په ما باندې وکړه دا یو مال نور پیسې راکې نه کا لکه نو گزارونه مې باندې وکړه هر څه مې باندې وکړه خبره مې سره وکړه مسلمانه 2000 روپۍ خو کم چې ولر دی هغه غوښتي او 2000 مې تعالی کړی کم سے کم 1000 روپۍ په تاسو باندې ما خاصه به 3 گزار باندې کو په 1000 روپۍ نور کزا 1000 روپۍ نور شو 3000 شو تاسو ګوره چې لانجه کې سلو گزار نور کزا لانجه ما کا وکنه ټیک ده لانجه کې نو دغه خو نه کیږي یار نو منیر جان ته ما زیاته کې کنه یار بس کا نور څه 500 روپۍ درکو چې شو ما ځان چې نه جوړه کړی 2000 روپۍ تعالی په کور کې په کلی کې 2000 روپۍ تا کړی یار ما 1000 روپۍ دا بس پیرتو بیره چې دې پیرتو دلګم والله چې را فیسبوک ته لولا کومه ته 200 روپیا مال سیوا راکا اله کنه یو اجا ته سړی توپ زګستانه ولا یار اوره ستانه دا بیره ته وګوره ما ته وګوره قسم په خدای سره کینم په خټ کې او ځان له سوري مې کړې خټ پاپا تاسو دیونی نه ورګه د دې مخکې چې تاسو منګ نه کوم موږ به بدنام شو موږ به بدنام شو تاکو نو تاکو دوی قونوت ولا خبر راغله دا څنګه نو دوی قونوت تا ته چې ویل دغه وای مانو په سړی مانو مجمل وای تا ویل ټول څه کاټونه د ما په خپل راځي ما کوي یار تاسو ما وای یار یو اوس غټ پیج دی نو په دې ته ما یو بل کس ورزما خپل ګروپ جوړ وکړه یار نه ته نه سی واکه مونږ له پیزه ولې به تعالی سی واکه ولې به سی واکه ولې زموږ خبره خپل کړه زه پیری ما مال بغاړو چلیږي زین کوم اوکې کوم پاسې ده زر تاسو پیزه تاسو شوي بس سیدا تاسو بار تاسو بار شي
درې لکه پکې وو دا لوړ وکړه ونیو الکه سړیتوب زده که ګورئ لکه څنګه سړیتوب زده هغه فلاني په خپل نران شوي به پهله ویلې پیرتوب پاټ کړی وی که نه کیمرې رډي اخرنۍ لانجه ده پخرنۍ کې په جګړه باندې وځه جګړه به کوو زه یم چې زه پکې طالب داسې د وختونه را دغه کړم درې سالونو ګزار نه به کوي رسېوانې کې وختي دې م خو کړم کیمرې نه دی نه مرۍ در را خفه کړه پوه شو کنه ته په خبره نه پوهېږې په انسانیت ته ما نه خبرې ډسپي او ډسپي سره ملاو یم خدای وکړي چې په د قویقا په پیریانو دې چوت کړم سردنه په موټو بس بلکې را باندې کپي را باندې کپي تاسو ته دا پته ولګېده ملګرو نن خو درته پته ولګېده چې د داسې بې غیرته او د داسې مکارو خلکو نه ځان وساتئ په خپل کور کې په خپله باندې ځان دموئ خو داسې خلکو نه مه ورځئ دا پیر خو کیمرامین راځه راپسې ویوا ویوا شیشه کچا گزارو کو دیکھو بم هاي هاي افسوس افسوس د قام په کم غم باندې وجاړم په کم درد باندې وجاړم همیشه چې زه کیمرې ته مخامخ کېږم کسان ماته وایي چې د خفګان ویډیوګانې کې نو چې د خفګان ویډیوګانې نه کوم نو د خوشحالۍ دا خو نشته ملګرو نن زمونږ ځوانان زمونږ ینګ الکان قتلونو ته بالکل نیغ ناست دي قتل ورته داسې عام شوی دی داسې ګپ ورته جوړ شوی لکه څنګه چې خلک ټیغک چرګ وژني ملګرو دا کوم قاتل چې ستاسو شاته ولاړ دی دا موږ ته چې کیمرې کې مخامخ ښکاري د یو قتل کړی او داسې یو ګلالې کسې وژلی ګلالې ماشومان بچي دې پاتې شوي دي ملګرو دنه به تپوسونه کوو چې دا مرګ یې ولې کړی دا دومره ظالم ولې جوړ شو دومره جابر ولې جوړ شو چې یو ینګ الکې مړ کړو یوسف السلام علیکم وعلیکم السلام یوسف صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ له مقرره کړه په دې خپل تانه کې او ډېر شیټ ته مړه وسوله که څه خو ډېر رش و نو ډېره زیاته مننه د څه کیس کړی دي یاره دا خبر دې په خپل دې بیان کړي ښه دي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام منیر جان لاله السلام علیکم مننه وعلیکم سلام نوم دې څه دی ځوانه زما شمشو جان شمشو جانه دا مرګ دې ولې وکړو لکه ته په څه باندې معلومه یاره جی دا خو دغه کس چې کوم دا دوه درې پیرې مخکې ما وارننګ کړی ما وله وارننګ ورکړی چې بهی دا کار دې بې تولې دی نو دا زمونږ کور ته راوښتې و په غلط نیت باندې نو بس کور کې مې گیر کو جی بس ټک ټوک مې کو بس سپلای مې کو نو لکه د دې دپاره خو د انصاف لارې دي که نه لکه تا له شرم نه درتلو لکه دغه نه ماشومان مچي پاتې شو لکه نو وجل خو حق نه و که نه چې تا وجلی یاره جی بالکل وجلې حق نه و دا و که نه نو ګوره مرګ لکه مرګ خو د دې خبرې لاره خو نه ده که نه جی بس بالکل د ده داسې کار نه و په کار اصل کې ما ډېره غلطي کړې ده زما نه ډېر سخت زیاتی شوی دی چې دی ما یوازې وجلی دی ما له په کار و چې یو زه شوی وی یو دوه درې ملګري نور یو دا کس وی او بس په غلط نیت ستا کور ته راوړېدلی وی نو نه خو بیا هم لکه حکومت چارې خو شتې دی حکومت لارې شتې دی په طریقه باندې به دې نیولی وې حکومت ته به دې حواله کړی وې لکه کس در واوړېدو کور ته بالکل نو بس لکه حکومت ته بیا به دغه کیس هم حواله کړو ستاسو دا که نه داسې یار دوست به مې در وستی چې ستاسو بیا د هغې نه پس داسې لرې رشته دار وغیره وې که نه او لکه مرګ خو نه و په کار نه مرګ نه و په کار خدای شته دله ایوارډ ورکول په کار و د مردان په دې کالج چوک کې نه دی دله تمغه شجاعت په کار و جي د مرګ نه و په کار بس دغه چلو اورې لکه دا غلو دا انجام دی چې لکه دا به وجلی کېږي مړه ګډې وډې ویسي چو صاحب دا دی نارتوب کار کړی مو منیر جان صاحب ته خو په ګډو وډو سره مونږ خو ته به زره په راشي زره پر باکري کړو حکومت ته مونږ هم متافر کړو چې دله چې کوم دی یا ضمانت ورکړي یا دې مکمل کیس نه بری کړي ښه جي ښه تاسو زه دې تاړهدار یم جي ښه جي ښه اسې چې منیر جان صاحب دا غل ستاسو کور ته دراوړېدلی دی تاسو ورسره څه کوئ غل جي دغه زناکار یادوي جي دا زیناکار ستاسو کور ته دراوړېدلی دی تاسو ورسره څه تاسو تانهدار یې او جي تاسو لکه د پسایي دی او جي او لکه تاسو تاسو ځان نه هېړو پوکیا غونډه کې بل مرګ نه مګ ته پوسه کې خیر دی تاسو یاره جی د دو بټین برابر شو د برنه ښه او نو بس دا کار چې څه شي صحیح شي ښه صحیح شو ټیم برابر وځي منیر جان صاحب زه ستا ډېر غټ فین یم یو پکچر را سره وباسه ملګرو تانهداره مو چې ټیک دی مخروره مو چې ټیک دی قاتله مو چې ټیک دی فیصله تاسو وکئ آیا دا کار یې ټیک کړی زما په خیال چې ډېر سپک او ډرت کار دی کړی دا کار پکاوټ کار مې کړی چې دا چل تا سره شوی څه پوزیشن باندې وې که مړه ته مې ورته پرېږده یو دې پکې بل شي ځه الله بس خیر دی بس